هغه قامونه طریقې کې کوم چې د خپلې ژبې سره د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره د خپل تهذیب سره مینې کوي د هغې زده کړې کوي او بیا یې فالو کوي هم پیروي هم کوي په خپل ژوند کې عملي کوي هم پښتانه چونکې یو داسې قام دی چې نور کله به په سیاسي بحرانونو سره مخ و او دا ځل په وړاندې ځل باندې په تاریخ کې دوی د تهذیبي جنګ سره مخ دی او د دې تهذیبي جنګ او د دې وخت دا تقاضا ده چې موږ پښتانه نوی نسل د پښتو نه خبر کو د پښتو ژبې د لیک لوست نه خبر کو د هغې د لیکلو نه خبر کو او هغوی ته د دې ژبې د اهمیت په حواله باندې خبرې اترې وکړو چونکې نن سبا سوشل میډیا ده او په سوشل میډیا باندې هر لوستې نالوستې کلیوال ښاري نر زنانه ټول مشترکه یو کار کوي څوک د انټرټینمنټ دپاره څوک د یو خاص مقصد دپاره نو ولې نه چې موږ دغه د سوشل میډیا لار د خپلې پښتو ژبې د لیک لوست په حواله استعمال کو او خلکو ته دا شعور ورکو چې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه که نو دا به د دې قام سره هم ښېګړې وي د نوي نسل سره به هم ښېګړې وي د دې ژبې سره به هم ښېګړې وي اگر چې موږ اکثر په رومن کې پښتو لیکو خو په کار دا ده چې موږ باقاعده سافټویر شته په اسانه باندې ډاونلوډ کیږي هغه د ځان سره سیو کو انسټال یې کو او بیا د هغې لیکلو چل زده کو نو دا د دې سره به یو طرف ته موږ په خپله باندې د ژبې سره اشنا یو او زموږ راتلونکي نسل ته به هم دغه ژبه پاتې کیږي او دنیا ته به هم دا ثابتېږي چې پښتون قام ژوندی قام دی د خپلې ژبې او کلتور سره مینه لري